د خوشحال قدر که اوس په هیڅ چا نشته، پس له مرګه به یې یاد کا ډېر عالم. سلامونه، ستړي مشي. د عجایبو خپرونه ده او زه عقیله ذهین یې درته وړاندې کوم. د عجایبو په اوسنۍ خپرونه کې درته یو بل عجیب شخصیت در پیژنم، داسې شخصیت چې موږ تاسو ټول یې له نامه سره پوره آشنا یو. نن درته د پښتو ادبیاتو پلار نابغه خوشحال څوبودي شخصیت د توري او قلم خاوند ستر خوشحال خان خټک بابا په هکله لنډ معلومات درکوم. هیله ده تر پایه راسره اوسئ. ستر خوشحال د پښتو ادب ځلانده ستوری په 1022 هجري کې زیږېدلی دی. خوشحال بابا خپل ماشومتوب په یوه بډایه او واکمنه کورنۍ کې تیر کړی دی او هوښیار ماشوم و. پلار یې شهباز خان د سیمې له پیژندل شوو مشرانو څخه و او د خوشحال په روزلو کې نه ستړي کېدونکي هڅې کړي دي. خوشحال نوی ځوان و چې پلار یې له لاسه ورکړ. خوشحال بابا په خپله ځان راپېژني او د شعري طبیعت له مخې ځان داسې راپېژندلی دی. د هجرت 1022 سن و چې زه راغلم په جهان، زه خوشحال د شهباز خان یم چې تورزن یم کان په کان. شهباز خان د یحیی خان و چې بل نه و هسې ځوان. بابا نوی ځوان و چې د ژوند د سختو څپو ښکار شو، خو د ژوند دغه طوفاني څپې په مخه کړي او هیڅکله هم د تسلیم لاسونه ورته اوچت نه کړل. د هیواد او ملي نواميسو مینه یې په رګونو کې وه او د ژوند تر پایه یې د افغان په نامه ویاړ او عزت خپل شعار وګرځاوه. د افغان په نن مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال بابا په خپلو اثارو کې د ژوندانه هر اړخیزه څېړنه کړې او لومړنی پښتون دی چې پښتو ژبه یې د نورو ژبو سره سیاله کړه. خوشحال روحي د خوشحال بابا په هکله داسې وایي: خوشحال بابا د پښتو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هڅه وکړه چې د واحد ملیت او واحد ژبې پر بنسټ د پښتنو او له خورو ورو قبیلو څخه یو واحد ملت جوړ کړي. د ملت مفکوره نه یوازې دا چې په پښتو کې نوې وه، بلکې د نړۍ په تاریخ کې یوه نادره او تازه خبره وه. خوشحال بابا د ملت جوړونې د اساسي شرط په توګه د ملي ژبې په اهمیت پوه، نو ځکه سره له دې چې د کولی شول د هغه وخت په مسلطو او مقبولو ژبو قلم وازموي او ځان شهرت ته ورسوي، خو بیا هم د مټې راونغاړلي چې پښتانه به د دوی په خپله ژبه راویښوي او خپل پیغام به په پښتو ژبه ورته رسوي. د خوشحال بابا مغزه د علومو گنج او زړه د احساساتو سرچینه وه او ده غوښتل دا هر څه په ډېر سخاوتمند خپلو خلکو ته ورسوي. خوشحال بابا یو رسالتمند شاعر او لیکوال و. د توره او قلم دواړه د خپل قام لپاره وچلول او داسې ښکاري چې شعرونه یې هم د یوې وسیلې په توګه استعمال کړي دي. زه د شعر په کار هیڅ نه یم خوشحال، ولې خدای مې کړو په غاړه دا مقال. ده غوښتل په پښتو کې داسې یو ادب وزیږوي چې د پښتنو د هویت هر اړخ پکې خوندي شي. د په پښتني ادب کې په فکري او هنري لحاظ یو انقلاب راوست. په پښتو ژبه چې ما قلم بلند کړو، د خبرو ملک مې فتح په سمن کړو. همدارنګه خوشحال بابا وایي: ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. روحي صاحب لیکي: د ده کلیات چې کابو 40 زره بیته لري، د مفکورو، فورمونو، شعري صنایعو او لغتونو بډایه محزن دی. د ده په اشعارو کې د عربي، فارسي، هندي او ترکي لغتونو او هم د پښتو د بیلابیلو لهجو د لغتونو غني زیرمه لیدل کیږي، مګر دا لغات یې داسې استعمال کړي چې د شعر ته یې ښایست وربخلی دی. درست دیوان مې لکه باغ د علم گنج دی، پکې هر رنګه ګلونه هر نهال. علامه عبدالحی حبیبي د شاعرۍ په اړه داسې وایي: د اشعار تقریبا 40 زره بیت ته رسیږي. هغه انقلاب چې د پښتو ژبې شعر ته ورکړی دی، نو د هر کله په حیث د موسس او پلار د پښتو ژبې منل کیږي. د شعر ترڅنګ خوشحال بابا په نثر کې هم د مضمون او شکل دواړو له مخې یو ژور بدلون راوست. د شکل له مخې نثر د اوسني مهال ضرورتونو سره سم کړو. د نن ورځې ژبپوهان هم دا خبره تصدیقوي چې یوه ژبه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې لیکنۍ او ګړنۍ بڼې ترمنځ توپیر ډیر لږ وي. کله چې خوشحال بابا د عادي نثر په لیکلو پیل وکړ، نو په حقیقت کې د دې مکتب بنسټ کېښود چې بیا وروسته نورو لیکوالانو او په سر کې د خپلې کورنۍ دا مکتب ژوندی وساته او پښتو ژبې ته یې د قدر وړ خدمتونه وکړل. د خوشحال خان اثار: د خوشحال بابا د اثارو په هکله بیلابیل نظرونه شته. ځینې وایي شمېر یې 200، ځینې 250 بولي. د خوشحال خان خټک تر ټولو مشهور اثار چې موږ او تاسې ځینې لوستي هم دي،
کلیات چې نږدې 4,000 بیتونه لري، فضلنامه چې یو دینی کتاب دی او فقهي مسایل پکې څیړل کیږي، بازنامه د ښکار په اړه بحث کوي، صحتنامه یو منظوم اثر دی چې د روغتیا په اړه څیړنې پکې شوي دي، اخلاقنامه ده، بل سواتنامه ده چې یو منظم اثر دی چې د سوات په باب معلومات او د سوات جغرافیه پکې تشریح شوې ده، دستارنامه د دستار او لنګۍ په اړوند مسایل پکې راغلي دي، فرقنامه د خوشحال بابا د بند شعرونه پکې دي، آینه د فقه کتاب دی، بیاض د نثر کتاب دی، زنجیر د لیکونو په اړه پکې معلومات دي او د یوسف علیه السلام د سورت یو تفسیر دی، زنجیر د لیکدود په اړه پکې معلومات دي، تفسیر سوره یوسف د پښتو تاریخ یو ورک اثر دی، د خوشحال بابا رباعیات عیار دانش د فارسي نه ژباړل شوي ده، هدایه له عربي نه ژباړل شوي ده. دا هغه اثار دي چې له خان بابا څخه موږ ته راپاتې دي، خو په سلګونه نور اثار یې ورک شوي دي چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي په شمار دي. خوشحال بابا د توري او قلم څښتن و، ژوند یې له توري او قلم سره تیر کړ. میړانه، غیرت، هیواد پالنه او له ځمکنۍ بشپړتیا ساتنې سره یې ځانګړې مینه وه. کل کتنه د توري که کابل دی که کشمیر میړني دي چې یادیږي په سندرو یا په ویر، چې څرګند سربازي کاندي د تورو، زه خوشحال خټک تر هسې هنرجار شم. ستر خوشحال بابا چې 33 لوڼې او 43 زامن درلود، په داسې بې کسۍ او بې وسۍ کې د 88 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې چې خوا کې هیڅوک نه و، روح یې ښاد او یاد یې تل پاتې.